د خوشحالي هېڅ الفاظ نه لرم چې زه د ډاکټر صاحب میرویس امید سره مننه وکړم ده ته چې الله یې وضع ورکړي چې زموږ سره یې دونې خواري وکړل دونې تکلیف یې وکړي چې زما د اجاڼۍ مور عملیات یعنې ښه په سویه وکړي دا بیرته خدای پر خپلو پښو ولاړه کړل. زما نوم حاجي ګل احمد دی د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فعلا د پاینو مینې کې اوسېږم. زما د اجاڼۍ مور عملیات چې موږ په سیدال روغتون کې وکړي تقریبا د 7 کاله یا 9 کاله کېږي شاوخوا دا د ملا په تکلیف اخته وه دا د پښې چې دغه صابره ګوبندې غوښه راوښتې وه. ما مختلف ځایونه بوتلله ډېرو ډاکټرانو ته مې بوتلله لرې لرې ځایو ته مې بوتلله چې بیا زما د ملګري په توسط باندې ډاکټر صاحب میرویس امید ما ته معرفي کوي. زه رالم سیدال روغتون ته نو ما چې د ده سره کښېنستلم ده بیا دغه عکس راته دغه کوي دا 2 دانې بیا ما چې د MRI وکړي رالم ډاکټر صاحب میرویس ته. ډاکټر صاحب میرویس راته وویل چې زه عملیات درته کوم. بیا ما پوښتنې وکړلې ډېرې ځایو کې مې پوښتنې وکړلې د انډیوالانو څخه د قریبانو څخه چې دا خو ډېر مهم عملیات دی. خو نو خیر بالاخره دې ته راورسېدلو چې نظر په ډاکټر صاحب میرویس امید باندې شو نو عملیات ډاکټر صاحب میرویس امید وکړي. نن یې 3مه ده انشاءالله عملیات 100% کې کامیابه شوه. اجاڼۍ مور په خپلو پښو بېرته ولاړه شول اوس په خپلو پښو بېرته روانېږي او تګ کوي. د پښو مشکل یې حل شو د ملا مشکل یې حل شو. نو زه د سیدال روغتون د ټول د مشرتابه او ټولو ډاکټرانو کارکوونکو سره ډېره خوشحاله یم چې زموږ دپاره هر یو که ډاکټر دی که نرس دی که کاریګر دی که مشرتابه دي د سیدال روغتون موږ ته په هر بخش کې ښه خدمات برابر کړي وو. موږ یې کور ودانۍ وایو. الله دې دې ته یې وزونه ورکړي چې زموږ اجاڼۍ مور یې بېرته پر پښو راودروه. الله دې خیر درکړي. د خوشحالي هېڅ الفاظ نه لرم چې زه د ډاکټر صاحب میرویس امید سره مننه وکړم ده ته چې الله یې وضع ورکړي چې زموږ سره یې دونې خواري وکړل دونې تکلیف یې وکړي چې زما د اجاڼۍ مور عملیات یعنې ښه په سویه وکړي دا بیرته خدای پر خپلو پښو ولاړه کړل. یعنې که درته ووایم چې ما برایه ماښام وړمه شپه د ډېره خوشحالۍ څخه تر سهاره نیک خوب کړی دی چې زه دونې خوشحاله وم چې زه ډاکټر صاحب میرویس امید ته د خوشحالۍ کوم الفاظ ووایم. الله دې ده ته خیر ورکړي. الله دې ده ته وس توفیق نور هم ورکړي چې دی زموږ افغانانو ته زموږ د کندهار خلکو ته د نورو ولایتو خلکو ته بالخصوص د ټول افغانستان خلکو ته د خدمت جوګه وګرځېږي. الله دې ده ته وس توفیق ورکړي. افغانستان ولس ته ټولو ته زما دغه پیغام دی چې شکر الحمدلله موږ په افغانستان کې بیا په کابل کې او کندهار کې ښه ډاکټران صاحبان لرو ښه عملیاتونه کوي. ما تقریبا د روژې څخه مخکې په کابل کې یو عملیات ته زړه دا کړی دی چې ښه نتیجه ورکړې ده. یعنې اوس وچ کلک جوړ بیداره تیار دی او اوس مې د خپلې مور اجاڼۍ مور عملیات تلې په کندهار په سیدال روغتون کې وکړي چې اوس شکر الحمدلله پر خپل پښو باندې ولاړه ده بېرته پر خپل پښو باندې تګ کولی شي. نو زما ټوله افغانانو ته دا هیله ده چې موږ په افغانستان کې اوس ښه ډاکټران شته نو اولین تلې وګرځېږي موږ د ډاکټرانو سره مشوره وکړي. خارج هیوادو ته اوس فکر نه کوم چې ضرورت کې پیدا شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو هیوادوالو. دا دوی کې چې د کامل صحت ولري. نوموړی مریض یوه اجاڼۍ وه چې د ملا د درد د پښو د درد څخه په عذاب وه. بالاخره چې قدم بیا وایي پښې بیا بې حسه کېدلې. نو کله چې موږ ته مراجعه وکړله موږ د تشخیصي معایناتو څخه وروسته په دې باندې تشخیص وشو چې دا د ملا ډسک لري یا صبي رګونه یې بند. نو بالاخره مو د جراحي یو پروسیجر دی چې مایکرو ډایسکټومي ورته وایي چې ډېر کوچنی انسیژن مو ورته کوي. په نتیجه کې مو هغه کم عصبي رګونه چې تر فشار لاندې وو هغه مو آزاد کړله. مریض 100% د عملیات سره نتیجه ورکړله. خوشبختانه الحمدلله اوس په خپل پښو باندې تګ کولی شي او د پښو بې حسي او مړوالی او درد یې د منځه تللی دی.
نو که چیرې تاسو داسې مشکل سره مخ کېدلی یاست په سیدال روغتون کې موږ تاسو په خدمت کې یو په نوې او عصري ټکنالوژي باندې موږ تاسو تداوي کوو. ډېره مننه.